زندگی دا دلته ډېره زیاته کمه ده. د دې ځای نه به مونږ سکو زو واپسې به د دې ځای نه زمونږه چې مونږ په ځان کې د دین طلب پیدا کو، د دین طرف دا زمونږ په زړونو کې راشي، په زړه کې زمونږ د دین سره شوق محبت پیدا شي. چې کله انسان کې طلب وي، کله د انسان سره غم وي، فکر وي، الله پاک په د باندې خامخا رحم کوي. دا داسې نه ده چې دا یو سړی ډایرک هدایت باندې راغی او دی ډیر نیک شو. ها دا الله رحم هم کیدی شي، خو څه سبب دغه انسان په زړه کې طلب وي، د دې انسان په زړه کې بدن نه یو طرف وي، یو غم به وي، یو درد به وي. د هغه غم او درد د وجه نه به دغه انسان ته الله پاک هدایت ورکی او مقام او مرتبه به ورته ورکی. ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه دا د بلخ بادشاہ، د بلخ بادشاہ او ډیر نیک انسان، زړه کې یو درد یو غم او یو طرف چې څنګه بزره الله پاک په عبادت کې یوازې کېږم، څنګه به د الله عبادت کوم، د دې بادشاہت نه به څنګه خلاصېږم. تاسو ته ما وایي که نه چې طلب ضروري دی. هغه ابراهیم بن ادهم د بلخ بادشاہ دی، محل کې وده دی، د شپې 12 بجې دی، بره د محل په چت باندې درزا شوه. چوکیدارانو ته आवाज وکړو ویسی کې سوق دی، په دې ټیم باندې بره سوق سکی. چوکیدارانو چې او قتل یو فقیر دی، یو انسان دی، او تر ګرځي، یو طرف ته ځي بل طرف ته ځي. بادشاہ را اوغوخته پوستی کی نوجوان سکے محل کی سکے او بیا د محل پچت باندې سکے. بی بادشاہ سلامت زما وخرانه ورک شوی دی، زنگل کې می اومکوت، زنگل کې نشتا، ارالم دی محل تا میں چې دی محل کې تلاش کوم کی دی شي دلته راغلی. بادشاہ پورے او خاندل ابراہیم ابن ادهم رحمت اللہ علیہ تو خو ماتا سقا مقل غن اخکارے، تو خو ماتا صادق کارے، زکا ووخ پا محل کسی کی چی تو ووخ دلتا با محل کسی کے چا دلارش زنگل کی دی ووخ سیکا. او دویم دا چی دشپی سیکے نو دشپی پا محل کی ووخ چی دی اغسکی لاش د ورځې پرانا کې دي چې د خپل اوخسی کا دا د الله پرشتہ وا هغه کې دنه یو طلب یو طرف یو غم د دین د اسلام په باره کې الله ور لبانه روغ کړه. نو تسوی ای بادشاہ سلامت تا ته په دې محل کې او په دې پوس پالن کې الله څنګه میلاوش، الله هم بدې ځکه ګوره تا ته نه میلاويږي چې سرنګي ما ته وخدل ته نشي میلاوي دې محل کې، دې محل کې تا ته الله هم نشي میلاوي دې د دې پسې به وتل غواړي. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه په زړه باندې دا یو گزار ولګي او د هغه ټیم نه اراده او قص وکړو د فقیرانو جامې واغسته او ډاره کې استعفاء ولیکلا چې ما د بادشاہت نه استعفاء دا او د محل په شاته دروازه باندې اوت لاړ محل پرې خو د بلخ بادشاہت دا ارسه پرې خو لاړ یو ځنګل بیابان کې. هغه بیابان کې یو بل بزرګو یو الله والا نه هغه با د الله عبادت بیکاو روغه ابتا یو ورځ به مزدوری کوله یو لور وسره هغه باندې به واخه وکړل یو ورځ اولاد هغه به بازار کې خرڅ کړو پاغي چې با کومه مزدوری او شوارو غابطه به غخوړله دغه ورځ باندې دی الله ته سوال کی
یا الله مال داسې رزق راکې چې زه به د دې مزدورۍ نه خلاص شم او په دې ورځ باندې ستا عبادت دا کوم. دله به الله خپل روزمره رزق ورکاو، مناسب رزق. دې کې کوم ورځ باندې چې ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ځنګل ته لاړ، دغه ورځ باندې ځنګل کې د خوراک خوشبوئی د ډېره مزیداره، او دغه بل بزرگ او غی فقیر وی چې دغه ټیمه پورې ما داسې خوشبوئی چته نه و مخصوص کړی. چې کله ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه راغی، الله تبارک وتعالی هغه د پاره د یو خوراک بندوبست وکړو، یو خوراک ولا الله را اولېګو. ما سره کې وی چې الله دومره وخت ما عبادت ستا وکړو، دومره میزان ستړی کو، او داسې مزیدار رزق خو دې مال نه دی راکړی. ویلا راته زړه کې واچوله چې دا د قربانۍ پورې خبره ده. ته خو دغه شان یو فقیر محتاج انسان وي، ستا سره مناسب دغه و دا تعالی چې زه کم در کومه، او تا ته د ابراهیم پته نشته چې د ډېره قرباني ورکړې ده، د بادشاهت پرېښی دی، د هغې بادشاهت مناسب دله ما رزق چې دی هغه ورکړو. بهرحال ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه د بلخ بادشاہی پرېښودله او د الله عبادت به کاو ځنګل کې. یو واره د ده په تخت باندې چې کوم بادشاه ناسو، هغه سره د خپلو وزیرانو نه ځنګل ته راووتو، اخکار لتلی دي. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه دغه ځنګل سره خواته یو دریاب دی، د هغې په غاړه ناست دی، خپلې کپړې ګنډي، ستنې راغستې ده او کپړه خپله چې دی هغه ګنډي. یا دا چې د بلخ بادشاه، یا دا چې د فقیرې شلېدلې جامې واغوستلې. د هغې په زړه کې خو د هغه مقام او مرتبه وه. د آسونو نه راکوز شو او د ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه خواله راله، او اقا شانتی په ادب او احترام سره ورته مخې ته کېناستو، او هغه بادشاه ورته سوي بیا ورته خطاب کی بادشاه سلامت، ستاسو به ډېره مهرباني وي که تاسو د خپل تخت لرالی، د خپل تخت باندې م کېناستې او د خپلې بادشاهۍ لرالی، ډېره مهرباني به وي. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه ته هغه خپل کرامت ښیي، وی زما دغه بادشاهت نه دی پورا نه دی، هغه مې چې دی هغه نه دی، زما په کار مې نه دی هغه، زما بادشاهت ته وګورئ، زما دا بادشاهت دی. ستنې راواغسته او ډارې کې دریاب ته ورته وکړه. بیا یې اواز ولګاو میانو ته، وی شابه زما دا ستن ماله راوړی. میان راځي راخیږي د اوبو سر ته راځي، د چا سره د سرو ستنده په خوله کې، د چا سره د سپینو زرو ستنده، څوک وي زما دا واخله، څوک وي زما دا. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ته وی نه، وی ماله زما ستن راوړی. دې کې یو میر اوچت شو، د ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه غستن راواغسته او مخې ته ورله کېښوده. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه وی زما دا بادشاهی پوره ده، دغه تخت او دغه بادشاهت دا زما دا نه دی پکار. خبره مې دې پورې کول ورونو چې موږ یو انسانان، یو ظاهری انسان دی، یو باطنی انسان. ظاهری موږ ټول یو شان دي، یو زموږ لاس پې غوږونه سترګې اندامونه دا ټول یو شان دي، لیکن کم حقیقی انسان چې الله ته کوم خوښ دی چې موږ هغه انسانان روح شو چې بیا په یو لفظ سره زماستا په قتلو سره بل انسان په هدایت باندې راځي، بل انسان په سم لار باندې چې دی هغه